په همدې تړاو لښکرګاه ښار کې د علي احسان په نامه ښوونیز مرکز له لوري د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست اړوند فرهنګي مرکز کې یوه پراخه غونډه جوړه سوې وه. پر همدې مهال د علي احسان ښوونیز مرکز د یوې څانګې مدیر سید محمد احمدي هلمند ملي راډیو ته وویل چې په فارغ زده کوونکو کې 140 تنه د انګلیسي ژبې او په 8 تنه زده کوونکي د کمپیوټر په برخو کې شاوخوا 2.5 کاله زده کړې کړې وې چې دا د اوس فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کیږي. نوموړي زیاته کړه دوی پلان لري چې د خپل ښوونیز مرکز نورې څانګې په ښار او لیرې پرتو سیمو کې د ځوانانو د زده کړو او معنوي پرمختګ په موخه پرانیزي او هغه تشي چې زده کوونکي احساسوي. مثال د عصري اوس د ډیجیټل زمانه ده یا کمپیوټري زمانه ده، موږ به باکیفیت زده کړې او نور ښه برنامې او مهارتونه د زده کوونکو لپاره په لاره باندې واچوو. بلخوا د انګلیسي او کمپیوټر له زده کړو فارغ زده کوونکي وایي په ترلاسه کړو زده کړو بسنه نه کوي او لا هم هڅه کوي چې په دیني او عصري برخو کې خپلو زده کړو ته لا هم ادامه ورکړي او له لارې د هیواد او خلکو لپاره د خدمت جوګه وګرځي. که چیرې انګلیسي د یو چا نوي زده هم لاسرسی ورته ونه لري نو هغوی نشي کولی چې پرمختګ وکړي. The promotion of something is related with the English language. په دې خاطر انګلیسي د هر سره تړاو لري. که چیرې موږ یو شی جوړوو، که چیرې هغه د هر په برخه کې موږ انګلیسي ته اړتیا لرو. که چیرې موږ په اوس زمانه کې وګورو زده کړه ډېره مهمه ده، ځکه چې موږ تعلیم ته که وګورو ډېر کار نه دی سوی، نو ځوان نسل باید خپل پر ځان باندې ډېره هڅه وکړي او زیاته زده کړه ترلاسه کړي تر څو د افغانستان راتلونکی ورسره روښانه شي. دغه راز د یاد ښوونیز مرکز له لوري په جوړه سوې غونډه کې ویناوالو د علم په ځانګړي ډول د انګلیسي ژبې پر ارزښت خبرې وکړې او له زده کوونکو او د هغوی له والدینو وغوښتل چې د ځوان نسل د غوره روزنې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او پرې نه ږدي چې اولادونه د علم او پوهې له ستر نعمت څخه بې برخې پاتې سي. نو تاسو هم داسې وکړئ چې د انګلیسي ژبې د زده کړې ترڅنګ دوامداره انګلیسي ژبه دې ته وایي چې تاسو مقالې ولیکئ او په هغه برخه کې کار وکړئ. نور هم په دې برخه کې تاسو ډاکومنټرانې کتلی شئ، کولی شئ چې ژبه نور هم غني شي. خو که دی تعلیم ورنه لري، دته خپل شعور، دته خپل انساني قدرت، دته خپل اشرف المخلوقات کېدل او د الله تعالی د وجود او د الله تعالی په وجود باندې د پوهېدو هیڅ لاره نشي ورمعلومېدلی. نو له دې عمله تاسې خپلو زامنو ته نور هم د تعلیم موقع ورکوي. د یادونې وړ ده چې هلمند کې بېلابېل خصوصي ښوونیز مرکزونه شتون لري چې د یو ټاکلي مهالویش او محدود فیس له مخې د هلمندي ولسونو اولادونو ته د انګلیسي ژبې، کمپیوټر او نورو برخو کې روزنیز او تدریسي فعالیتونه ترسره کوي.